جبریل امین براغه په روجه کې د امام الانبیاء سره به د قرآن دور کو، د قرآن دور به کو، قرآن به لوستو. نو څنګه دور به کو؟ قرآن خو لا پوره نازل شوی نو، نو علما وایي چې څومره به نازل شوی هغه به ورسره اړو. یا دا چې نه صلا نازل شوی نو خو ټول قرآن به ورسره دور کو، نو چا کم به نو نازل شوی هغه به تی بیا الله یې کو، ځکه به وروستو نازلېدو. خو په روژه کې به ورسره نبی علیه السلام او جبریل امین د قرآن دور کو، قرآن به یې لوستو. نو سترګې په قرآن باندې عادت کو په روژه کې. دا د موبایل نه بالکل واړو، ځوانانو سترګې واړو، دې قرآن ته یې داسې متوجه کو. وایي دا د رمضان میاشت ده چې په دې غړېدلو سترګو قرآن ته ګوري، که تلاوت نم کوي خو چې ورته ګوري الله اجر درکوي. چې روژهدار یو سترګې په قرآن لګي. شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه وایي چې کله به د رمضان المبارک میاشت شروع شوله، زمونږ د کور زنانو به هرې زنانه به د کور د کار سره سره 1516 سپارې د قرآن کریم تلاوت کو د ورځې په یوه ورځ کې. ډوډۍ پخوي، 15 پارې د قرآن تلاوت کوي، پېشمني له تیارې کوي، 15 سپارې د قرآن تلاوت کوي. زنانه و څه شولې هغه زنانه څه شولې چې داسې زنانه سړي له روژه ماتې تیاري، چې د ورځې 10 پارې د قرآن تلاوت کړي او ماښام سړي له روژه ماتې تیاري، چې دا زنانه سړي له پېشمنۍ تیاري چې 10 پارې قرآن لوستلی. څه شو هغه کورونه، څه شوې هغه زنانه، موبایل ورک کړل، هر څه د قرآن تلاوت یې ورک که ورک. ځوانانو قرآن ته لاس کوي، بالکل د موبایل او فیسبوکونه او یوټوبونه احتراز وکړي او قرآن ته لاس کوي. دا د قرآن میاشت ده، دا د قرآن میاشت ده. نبی علیه السلام او جبریل امین به دور کو د قرآن. د قرآن حافظانو یو بل سره د قرآن دور کوئ، د قرآن دور کوئ، قرآن په مخه یو بل ته اوروئ. وایي دا د دور میاشت ده. او جبریل امین به د نبی علیه السلام سره ډېر ډېر میلاوېدو، چې ډېر ډېر به ورسره میلاوېده. نو د نبی علیه السلام به ورسره سخاوت هم ډېر سیوا کېده. حدیث مبارک کې راځي وی نبی علیه السلام به په روژه کې دومره سخي شو، دومره لکه دا تیزه هوا. دا تیزه هوا څنګه زر خورېږي، څومره خلقو ته نپه ورکوي، داسې به نبی علیه السلام دا نپه خوره کړله. د مال او د علم په دواړو کې به یې داسې سخاوت وکړو. د روژې میاشت د سخاوت میاشت ده، دا د قرآن میاشت ده، دا د غریبانانو د تپوس میاشت ده. دې کې سخاوت سیوا کوي، دې کې د قرآن تلاوت سیوا کوي، دې کې به قرآن لولو ځوانانو ښکلې ټوپۍ په سر کوي او قرآنونو ته لاس کوي. چې مونځ کېږي کښېنئ قرآن ته. که ډېر نشئ کولی نو یوه عشره کې خو یو ختم وکئ. اولو لسو کې یو د قرآن ختم، منځنو لسو کې یو د قرآن ختم، اخیره عشره کې یو د قرآن ختم. نو چې د اختر په ورځ الله بدلی ورکوي، یوم الجائزه، د انعام ورځ را روانه ده، هغه د اختر ورځ ده. نو یا الله ته به نن انعامات تقسیموي. نو یا الله ما 3 پیری قرآن ختم کړی و، یوه پیره ته راوکي او 3 پیری داسې. یا الله زه نن په تمه یم نو چې الله تعالی د قرآن د ختم اجر درکوي چې څومره اجر به. نو مونږ وایو اسانه روژه ده. څنګه اسانه ده؟ مړه وایي سهار وده شم جو ماسپښین مانځله راپاسم، او چې ماسپښین ګرځم را ګرځم جو ماښام اذان شوي، ډېره ریلیکس مې روژه تېره کړله. وایي بس صحیح ده، د اختر په سار په تمه اوسه، تا ته به د خوب اجر میلاویږي. د اختر په ورځ بدلې به الله ورکوي، نو ته به د خوب اجر غواړې، ته به د خوب اجر غواړې. دا د ځان ستړي کولو میاشت ده، ځان ستړی کوي، ستړی. دا څه خبره ده ماسپښینه پورې ودویمه روژه ډېره ریلیکس تېره شوله، ریلیکس تېره نه شوله، د الله د رحمت نه محرومه شوې، محرومه.